قلب این مادر وطن زخمی است باید هر یکی، قلب این مادر وطن زخمی است باید هر یکی مثل فرزند خلف خدمت به مام خسته کرد. د امنیت او پرمختګ تر عنوان لاندې مشاعره د غزني ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې شاعرانو، لیکوالانو، ځوانانو او ځایي مسؤلینو ګډون کړی و. د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین وایي دا چې په هیواد کې امنیت راغلی او هیواد په اقتصادي برخه کې هم پرمختګونه لري، نو د دې مشاعرې موخه هیوادوالو ته د دغه پرمختګونو روښانه کول دي. دوی له شاعرانو او لیکوالانو وغوښتل چې په خپلو لیکنو او شعرونو کې ملي یووالي ته کار وکړي. په هره برخه کې الحمدلله اسلامي امارات پرمختګ او پیشرفت لري. په همدې اساس د غزني اطلاعات فرهنګ ریاست او وپتېله تر څو د امنیت او پرمختګ تر عنوان لاندې یوه مشاعره ترسره کړي تر څو دغه برخې پیشرفت او پرمختګونو ته د ولس پام سي او همدارنګه شاعران ولګري په خپلو شعرونو کې د پیشرفت پرمختګ او دغه برخې ته کار وکړي او په خپله ولس په همدغه برخې چې خپل خدمت ته برخمن کړي. د دغه غونډې یو شمېر ګډونوال او شاعران د دغه مشاعرې له جوړېدو څخه خوښ دي او وایي چې د شاعرانو او لیکوالانو دا مسؤلیت دی چې د افغانستان د سترو شخصیتونو کارنامې په خپلو شعرونو او لیکنو کې راژوندی کړي. ایثارگری‌ها و جانفشانی‌های مجاهد مردانی که در طول تاریخ برای حفظ عزت و سیادت اسلامی در سرزمین اسلامی افغانستان جانهای گرامی و گرانقدر خود را تقدیم نمودند و هم تقدیر و تجلیل شده باشد از احساسات شاعران و ادیبان عزیز دیار صنایع و غزنه باستان. د شاعرانو لپاره ډېرې اړینې دي، همدارنګه د ځوانانو د انسجام لپاره ډېرې اړینې دي چې خپله ډېری ځوانانو او شاعرانو خپل ادبي تنده پکې خړوبه کړه او دغسې د امنیت او پرمختګ په اړه باندې ولس او ټولنې ته یو پیغام ورکړو. په نننۍ مشاعره کې موږ خپل قرار درلود، واقعیت خوند مو ترې واخیستل، ډېره ښه مشاعره وه. په آینده کې مو غوښتنه ده تر څو موږ ته همداسې مشاعرې ترتیب چې په لاره واچول سي د ځوانانو د سالم رقابت لپاره او د عامه پوهاوي لپاره د ادب لپاره ډېره ګټورې دي. د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلینو وویل چې هڅه کوي په راتلونکي کې هم د ځوانانو لپاره په میاشت کې یو ځل همداسې مشاعرې او غونډې په لاره واچوي.